السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو په دې سیټ چې سره کوم دا بیان تاسو وینئ یقینا دا یو داسې بیان در سره شیر کوم چې یاره کوم پلار وي او د هغه پلار بیا زیات تر لوڼې چې کوم وي نو زیات تر پلاران داسې وي چې یاره خپلې لوڼه کوم دی نه خوښوي او خاص کر د مال چې کوم هغه تنازع راځي په هغې باندې چې یاره هغوی له حصې نه ورکوي یا دا نو دا یو بیان در سره شیر کوم او هغه پلارانو ته ډالې چې یاره د چا ډېرې لوریانې وي نو هغوی له پې خوشحالي کول پکار دي. نو راځئ دا بیان په شریکه باندې واورو او که ویډیو مې خوښه شو نو ویډیو سره مخکې ضرور شیر کړئ، لایک کړئ، خپل کمنټس هم راکړئ. ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ چې یاره هغه څوک چاته ورسي چې یاره کم د خپلو لوریانو نه نفرت کوي، لوریانې نه خوښوي په مقابله باندې د خپل زامنو. نو راځئ. او د الله نبی فرمایلی وو چې چا رب العالمین لوڼه ورکړي او دی د هغې صبر وکړي په هغې باندې او د هغې باندې خرچ وکړي دا ولله جهنم نه اور او پرده شي. بعضې خلکو د لوڼو حقونه راواغستل او په زامنو پسې ولیکل. نو ملګرو دغه شارټ کلیپس بیان چې کوم تاسو واورېدو یقینا دا زموږ د فیسبوک پیج کې پروت دی دا پول بیان. نه که څوک هم غواړي چې یاره دا بیان واورو ډېر ښایسته بیان او ډېر په ښایسته انداز کې ویلی دی نو کوشش وکړئ چې زموږ د پیج لینک چې کوم دی تاسو ته به د ډسکرپشن کې پروت دی او د دغې ویډیو چې کوم زموږ په پیج کې دی د هغې لینک هم په دې ډسکرپشن کې پروت دی. نو چې څوک غواړي دغه پیج لاړ شي وزټ کړئ، دغه ویډیو ول وګورئ او مخکې ضرور شیر کړئ او دا نفرت چې کوم دی مخ وروي د زامنو او د لوریانو په مابین کې. یعنې دا ویډیو پول هم په یوټیوب اپلوډ کېږي خو چونکې څوک خلک کاپي رایټ یا سټرایکونه دا وغیره ورکوي نو په هغې په چینل باندې پوره اثر پرې باسي. نو دې وجې نه چې کوم دی موږ شارټ کلیپس راوستی دی او پول ویډیو چې کوم دی تاسو زموږ په پیج باندې کتلی شئ.